د کورنیو چارو وزارت وايي میدان وردګو کې د علیپور خپلسري وسلوال باغیان دي او په امنیتي ځواکونو باندې برید تر څېړنې لاندې دی. د یاد وزارت چارواکي وايي وړمه ورځ د علیپور باغي او خپلسري وسلوال ملي امنیتي ځواکونو او عامو خلکو باندې بریدونه کړي او یو شمیر شهیدان کړي دي. موضوع زیر بررسی است. یک هیئت با صلاحیت از کابل عازم میدان وردک شده تا چگونگی وقوع رویداد را به گونه همه جانبه بررسی کند. تنها ساختار نظاممند و تنها قوه مشروع که استفاده از صلاحیت‌های قانونیش است قوه امنیتی دفاعی افغانستان می باشد. به غیر از ساختار مشروع قوه امنیتی دفاعی افغانستان تمامی ساختارهای دیگه غیر قانونی و فعالیتشان خلاف قانون و مجاز نمی باشد. دا لومړی ځل نه دی چې د علیپور خپلسري وسلوال په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي بلکې تر دې وړاندې یې هم د نظام پر وړاندې اقدامات کړي چې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا بیرته په ضمانت پرېښودل شو. نوموړي ژمنه وکړه چې بیا به غیر قانوني حرکات نه کوي. هویداست که انسان از سهو و خطا فارغ نیست. در صورتی که کدام اشتباه نموده باشم امیدوارم مقامات جمهوری اسلامی افغانستان مورد عفو قرار دهند. تمام سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی که نزدم موجود است حاضرم که در چوکات دولت راجستر نمایم و یا به دولت رسما تحویل نمایم. د خپلسري وسلوالو مشر علیپور له خوشي کېدا څخه وروسته سمدستي بیا په بیلابیلو سیمو کې نظامي مانورونه او غونډې وکړې او وخت ناوخت په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کول. وروسته یې وړمه ورځ هغه مهال وشو چې چارواکو او امنیتي ځواکونو د میدان وردګو بهسودو ولسوالۍ کې غونډه لرله. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان ملي امنیتي ځواکونو خلاف هر ډول کړنه ترسره کول قانونا جرم دی او د علیپور ملیشې باید پر وخت سرکوب شي. دوی وایي علیپور او ملیشې په مستقیم ډول په خپل هیواد کې د پردي نیابتي مداخلت سمبول دی. د چارو د کارپوهانو په باور د باغي ملیشو چاره باید پر وخت وشي ګنې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې پیدا کړي. دولت باید خپل قوت هم د دې په مقابل کې هم هغه چې په پنجشیر کې تښتېدلی دی د دې په مقابل کې هغه یو تعداد وسلوال غیر مسؤل چې په شمال کې دي یا په جنوب کې دي ټولو په مقابل کې باید د خلکو د آرامۍ او د امنیت په خاطر باندې چې امنیت ټینګ شي په وطن کې دا خو باجګر دي ټول د دې په مقابل کې باید جدا اقدام وکړه. که چېرته د جدا اقدام ورکړه اول به دولت ډېر ضعیف وي دویم به خلک ډېر په تکلیف وي او تر هغه چې دغه خلک دا وسلوال شته په افغانستان په کابل کې به په ټول افغانستان کې به نه ترور کم سي نه بغلا کمه سي نه به د خلکو تښتونې کمې سي او نه به د خلکو امنیت تامین شي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر چارواکو او عام افغانانو هم د علیپور د کړنو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عاطف مشل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا قومي ستونزه نه ده بلکې دا د افغانستان د ملي امنیت موضوع ده چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. عامو افغانانو هم پر ټولنیزې رسنۍ فیسبوک او ټویټر لیکلي چې علیپور باغي دی د یو شمېر سیاسونو له لوري ملاتړ مردود او باید پر وخت پر وړاندې اقدام وشي.